قدرمنو لیدونکو له روشن کاروان سره اوسئ. هیله منم چې ویډیو تر پایه وګورئ. عزت او ذلت ورکوونکی زموږ ستر رب الله سبحانه وتعالی دی. د وخت پاچا په هفته کې یوه ورځ خپلې جامې بدلولې تر څو د ښار په کوڅو او سړکونو کې یوازې وګرځي، تر څو د خلکو او خپل د ولس حال خپل په سترګو وویني. یوه ورځ چې وزیر هم ورسره و، د ښار په کومه څنډه کې ګرځېدل چې یو سړی په خاورو کې پروت ولیده. پاچا او وزیر ورنږدې شول او سړی وښوروه چې ګوري سړي خپل ارواح و خپل خالق ته سپارلې ده او مړ دی. شاوخوا خلک ګرځېدل او خپل په روزګار باندې بوخت وه. هیچا د دې مړي غم نه کوه. پاچا غږ یې وکړ او وی ویل ای خلکو، په تاسو کې دومره انساني او همدردي نسته ده؟ دلته مړی پروت دی او تاسو یې پورته کولی هم نسئ. عجیبه وخت نه ده؟ خلکو ورته وویل ای پاچا سلامت، دا تاسو نه پیژنئ، دا د دنیا بد عمله او بدفعل شرابي او زناکاره و. پاچا ورته وویل که هر څوک و خو انسان او مسلمان خدای هیڅوک یې مرستې ته رانغلل. پاچا او وزیر اړ شول چې مړی پورته کړي. په پوښتنه یې مړی تر کوره ورسوه. کله چې د هغه مېرمنې ته ورسوه، مېرمن یې په ژړا سوله او ویې ویل چې زما خاوند پر دې دنیا تر ټولو نه نیک او صالح انسان و. پاچا د دې ښځې په خبرو حق حیران سو. لږ شیبه په سوچ کې پاته سو. بیا یې وویل چې خلکو ټول ول چې دا ډیر بد عمله او بدفعله شرابي او زناکاره انسان دی، او ته وایې چې نیک انسان ده؟ مېرمنې یې وویل هو، د خلکو خبره هم فرضی ده، ځکه چې خلکو د هغه ظاهري عمل ته کتلې وه، خو زه یې د حقیقته خبره یم. دې سړي به هره ورځ څو بوتلونه شراب راوړل او په یوه خاورینه خونه کوټه کې به خالي کول او ویل به یې چې نن مې یو څو کسه له ګناه او شرابو وژغوره. همدا ډول به یې یوه بد اخلاقه ښځه راویسته او په کوټه کې به بنده کړه او نصیحت به یې ورته کاوه او سهار به یې ایله کړه. هغه کومې پیسې چې همدې مېرمنې له همدې لارې نه پیدا کولې هغه به هم ورکړي. بیا به شکر ادا کړ او وی به ویل چې الحمدلله نن مې یو څو کسه له زنا وژغوره، نو له همدو نیکو کارونو له عمله نو زما خاوند بد عمله او بدفعله شرابي او زناکاره کس باندې مشهور او خلکو ترېنه مخ واړوه. مېرمنې یې وویل یو ورځ مې خپل خاوند ته وویل سړیه ته خلکو ته ډېر بد معرفي شوی یې، حال دا چې ته ډېر یو نیک انسان یې، او که چیرې مړ سوې خلک به غسل هم در نه کړې، جنازه به دې هم ونه کړي. او ویې ویل مېرمنې ته بېغمه اوسه، زه په خپل ستر رب الله سبحانه وتعالی باندې باور لرم چې زما جنازه به د هیواد پاچا کوي. له دې خبرې د اورېدو سره د باچا پر مخ بېساره اوښکې راغلې او ویې ویل خورې زه په خپله پاچا یم او ستا د خاوند خبره رښتیا سوه. په حقیقت سره زموږ ستر رب ښه بدله ورکوونکی دی. قدرمنو دوستانو، که غواړئ جالبي اسلامي له فن نه ډکې قصې له ښکلو منظرو سره وګورئ، نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ.